الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی: ستاسو سدي څوک په چپه لاس په ګس لاس باندې خوراک او څښاک نه کوي، ځکه شیطان په چپه یعنی ګس لاس باندې خوراک او څښاک کوي. محترمینو، نن چې په معاشره کې وګورئ، هر یو په دې کوشش کې لګی زه څنګه د شیطان رنګ عمل وکم او زه څنګه شیطان جوړ. چای به هم په چپه لاس باندې په ګس لاس باندې څښي، بوتل به هم په چپه او په ګس لاس باندې څښي، خوراک به هم په چپه لاس کوي. د الله بنده نبی علیه الصلاة والسلام فرمان خو واوره، هغه فرمایي چې په چپ لاس په ګس لاس باندې خوراک او څښاک مه کوئ، ځکه دا شیطاني عمل دی، دا شیطان داسې کوي. حالانکه څومره نظافت، څومره د صفایي او د نظافت خیال چې اسلام ساتلی دی، هېچا نه دی ساتلی. یعنی چې کم د خوراک لاس دی، راسته لاس، شی لاس، په حدیثو کې راځي چې په دې به استنجا نه وای، دا د خوراک لاس دی. د استنجا لاس چې کم دی هغه چپ او ګس لاس دی. په دې کې څومره حکمتونه او څومره قیمتي ګټې پرتې دي. د هر بیت الخلا سره لیکلی وي، پر هر واشروم باندې لیکلی وي، بولې وکې یا ته کله غټې بولې وکې نو لاس په صابون باندې پرېوه چې دا جراثیم صفا سي. لیکن شریعت 1400 کاله څخه مخکې دا خبره کړې ده چې دا چپ لاس چې کوم ته جراثیم ورځي یا کوم باندې ته اودس چې استنجا په کوي، دا لاس ګسه خولې له وروړله مه. لیکن موږ بس په زوره دا یو فیشن ګڼو. شیطان مې په زړه کې خوشحاله کړي چې څومره خوند کوي ته ورته وګوره. یو خو دا دی پر سنت به د عمل وي، دویم به د جراثیمو څخه پاک وي، د رنګارنګ مرضو څخه به خلاص وي، ځکه دا د استنجا لاس د دې سره جراثیم وي. نو چې ته په دې باندې خوراک کوې څښاک کوې نو ستا بدن نه به جراثیمو ننوځي، بیا به ته نزله او زکام، ستونی خراب، دا ټول مرضي به تا ته پېښېږي. خو په دغه نیت باندې نه، موږ د نبي علیه السلام د سنتو په نیت باندې په راسته لاس خوراک کوو، خو دا ګټې به پخپله په منځ کې هم راځي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.